قدرمنو دوستانو سلامونه جوړ تازه زه پټې یم او زما تر څنګ هغلی جان رونګن دی هغه زما د ماما زوی دی نو اوس موږ دواړه د مرګستوري په نوم د الکترونیکي لوبو یو انټرنیټ کلب ته راغلی یو هغه د دغه کلب څښتن دی نو هغه راته بلنه کړه چې له کلب یې لیدنه وکړم څه چې ځو我讲完了，我好像得打个招呼了。سلامونه你说。سلامونه。啊，好好，喝了 glass 的，自己坐。谢谢。哇的，这个 club room Margaret 啊，sorry。اوس مونږ د دغه کلاب لوی طرف لار ته راغلی یو او هغلی جان راته وایي چې په دغه کلاب کې 150 کمپیوټرونه 24 ساعته مشتریانو ته خدمت کوي نو اوس هماغه ځای ګڼ ځوانان د الکترونیکي لوبې کوي او کله چې زه دغه لوی طرار ته ننوتلم ډېر زیات عصري کمپیوټرونه تر سترګو شول نو د دغه کلاب نوم مرګستوري دی او د دغه کلاب سینګار او ډیزاین داسې ټول ځانګړتیاوې هم د فضانوردۍ دستګاه ته ورته دي بله خونه شته هماغه ځای هم ډېر زیات کمپیوټرونه دغه ځای داسې کمپیوټرونه د ډسپلی سکرین او خوست عصري دی او سرعت یې هم چټک دی نو د الکترونیکي لوبو غوښتنې پوره کولی شي د دغه کلاب په بلې خوا او یو شمېر کوچنۍ ځانګړې خونې هم د مشتریانو پر مخ پرانیزي خدمت کوي ګوري په دغه خونه کې ځوانان له ملګرو سره یو ځای دلته الکترونیکي لوبې کوي وایي چې اوس د الکترونیکي لوبې چارې ډېر ښه پرمختګ په حال کې دي او ویل کېږي په چین کې د الکترونیکي لوبو بازار په نړۍ کې تر ټولو ډېر لوی دی د سوکاله د دسمبر په 22مه نیټه به د اسیا د 19مې دورې سپورتي لوبې د چین په هانجو ښار کې ترسره شي او په همدغه وخت کې به د الکترونیکي لوبو سیالۍ د لومړي ځل لپاره د دغه لوبو رسمي برخه وي نو دا به د الکترونیکي لوبو چارې د پرمختګ لپاره نوی خوځنده وګرځي ځینو دوستانو ته دا پوښتنه پیدا شي چې ګڼ پلرونه او میندې اندېښنه لري چې خپل بچیان یې هره ورځ الکترونیکي لوبې کوي او زده کړو ته یې شته ګرځولی ده نو دغه ستونزه څنګه حلولی شي په چین کې د قانون له مخې یوازې هغه ځوانان په دغه شان انټرنیټ کلاب کې د الکترونیکي لوبو اجازه لري چې عمرونه یې له 18 کلونو څخه اوښتی وي نو کله چې مشتریان دغه شان انټرنیټ کلاب ته راشي نو باید لومړی خدمتګارانو ته خپل ID کارت وښیي څو د خپل عمر شاهدي ورکړي ګوري اوس داسې مشتریان خدمتګار ته خپل د ID کارت تر ایښودلو وروسته اجازه ترلاسه کړی چې په کلاب کې لوبې کوي
اوس زما تر شا داسې ځوانان ګورې دوی اوس په دوو ډلو ویشل شوی او د لیګ آف لیجنس په نوم یو ډول الکترونیکي لوبو سیارۍ ترسره کوي. څه ځو ګورې زما تر شا داسې ځوانان اوس د الکترونیکي لوبو په سیارۍ کې ګډون کوي او دغه پنځه ځوانان یوه ډله جوړوي او په بلې خوا داسې پنځه ځوانان بله ډله جوړوي نو دغه دوه ډلې په یو سیاري کې لوبې کوي سیاري کوي. دوی څه لوبې کوي؟ موږ په چیني ژبه ورته英雄联盟وایو خو په انګلیسي نوم یې لیګ آف لیجنس. آیا تاسې دغه لوبې کوي؟ لیګ آف لیجنس دغه الکترونیکي لوبې د اسیا په سپورتي لوبو د اسیا د 19مې دورې په سپورتي لوبو کې هم په رسمي توګه شامل شوی دی. ټاکل شوی چې د اسیا د 12مې دورې په سپورتي لوبو کې د لیګ آف لیجنس Game of Peace or Honor of Kings, Street Fighter 5 or FIFA Online 4 and our Dream of Three Kingdoms داسې ټول شاوخوا 7 ډوله الکترونیکي لوبو سیارۍ په رسمي توګه شامل شي او له دې جملې څخه د کمپیوټرونو 15 ډوله لوبې او د موبایل فون 2 ډوله لوبې شته دي.